جانان جانان افغانستان وطن پکړو دمو پیمان سل جوړاوو د جهان. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر خوندنوي کابل د لومړي فاز د دوهم پارسل پروژې د جوړېدو چارو د پیل په پرانیست غونډه کې ګډون وینا وکړه. محترم ملا صاحب په همدې مناسبت جوړ شو مراسمو ته د خپلو خبرو پر مهال وویل د اسلامي امارت مشران ژمن دي چې افغانستان له سیالانو سره سیال کړي او په دې لاره کې نه ستړي کېدونکې هڅې کوي چې د دې پروژې پیل یې ښه بېلګه ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه د نوي کابل پروژه د هیواد په کچه د خصوصي سکتور او اسلامي امارت ترمنځ د مشارکت یوه ستره ملي پروژه ده چې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې ښه زمینه برابروي. محترم ملا صاحب زیاته کړه د نوي کابل پروژه د ژوند کولو په ټولو سهولتونو برابره ده چې په بشپړېدو سره به یې له اوسني کابل ښار څخه نوي کابل ته د نفوس انتقال پیل په اوسني ښار کې به ګڼه ګوڼه راکمه او د ترافیکي پیښو مخنیوی به وشي. د نوي کابل پروژه د اوسني کابل ښار یو نیم برابر لویه ده چې د 370,000 جریبه مساحت په درلودو سره په 4 فازونو کې ډیزاین شوې ده. د یادې پروژې د لومړي فاز چارې په 5 پارسلونو کې په پام کې نیول شوې چې نن یې د دوهم پارسل د جوړېدو چارو پرانیسته وشوه. دغه پارسل په 940 جریبه ځمکه کې ډیزاین شوی چې 12,000 کسانو ته به پکې 2,300 هستوګنیز کورونه جوړ شي. د نوي کابل پروژې د لومړي فاز د دوهم پارسل چارې د کور او ښار جوړولو وزارت تر نظارت لاندې د خصوصي ساختماني شرکت له لوري پرمخ وړل کیږي چې زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابروي. جانان جانان افغانستان جانان جانان افغانستان